جناب علی قدر قاری سے معزز تاسو ته او درنو لیدونکو مؤمنانو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا ستاسې علمي خدمات او د سراسر د جهان د مسلمانانو ته کوم عالی خدمات شروع کړي دي الله تعالی جل جلاله دې په خپل دربار عظیم کې قبول او منظور کړي او الله دې ټول امت مسلمه لپاره ذریعہ د هدایت او د نجات او د کامیابی او د ترقی وګرځي. تاسو د عظیم خدمات دی الله تعالی تر قیامت پورې د نسل در نسل کې ساری او جاری وساتي. اجفاری صاحب راسم رابطه د موضوع د سوال تاسو چې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د امام صاحب نو خپل چې نعمان دی نعمان ابن ثابت نعمان ابن ثابت دی نومینه نعمان او د ثابت زوی دی او د اعظم او ذکر وی چې دا په خپل زمانه کې په علماو کې اعظم ترين شخصیت د خپل زمانه اعظم انسان په علماو کې نو علماو ته امام اعظم او ابو حنیفه رحمه الله. البته دا نعمان دا اصل نوم د چې دی هغه نعمان دی او اسم لقب چې دی هغه اعظم دی او اسم کنیه چې دی ابو حنیفه دی. ابو حنیفه دا د اسم کنیه دی او لقب چې دی امام اعظم دی او سعادت ابو حنیفه ولی وی یو دا خبره ده او ابو حنیفه ورته ځکه وی چې علما اکثر وی چې حنیفه دا د رنګ بوتل ته وی هغه د رنګ بوتل چې په خو دغه قلمونه نه وو په نه یو هغه شی و چې په رنګ کې به چکو په غیبی لیکل کول نو حنیفه هغه بوتل رنګدانی ته وی مشوانی ورته وی ارس ورته وی. نو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله چې هر چې تبناست هر مجلس ته وته د بدل خپل د رنګ بوتل او د قلم د ځان سره لیکل غوښول ځکه ته اشته به لیکل کول د وخت اس کلم یو د قرده ځای کړی ځکه الوقت من الذهب وخت سره زهر دی نو به ځای کو نو د رنګ بوتل او قلم هر چې د ځان سره ګرځاو نو د دې باندې مشهور سو اسم کونیه دا سو چې ابو حنیفه یعنی د منه پلار دی هغه رنګدانی دی هغه بوتل چې د ځان سره ګرځاو نو نعمان د خپل نوم دی او نعمان علما وایي چې دا په معنا د دم سره دی. نعمان یا په معنا د نعمت سره دی او یا په معنا د دم سره دی. نو نعمان که په معنا د نعمت سره والی هم امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله لوی نعمت الهی دی د امت مسلمه لپاره او که په معنا د دم سره والی نو دم ویني ته وي نو وینه هغه چیز دی چې بغیر سره قوام د بدن راځي په وینه باندې قیام د بدن راځي بدن په قوي دی بدن په مضبوط دی بدن په حیات لري. دغه رنګ امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په دانو کې اثر دار چې د امت مسلمه لپاره د سیدل کې د بدن لپاره چې ویني دی قوام د امت مسلمه د علم په لحاظ باندې د تقوا په لحاظ باندې د عمل په لحاظ باندې په امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله باندې ماشاءالله.